په بلوچستان ایالت کې زموږ ټولو هغو افغان کډوالو زده کوونکو ته چې اوس د دولسم ټولګیو څخه فارغه سوي وي او شنه یا سمارټ کارډ یا د پیوار کارډ درلودونکی وي، هغه زده کوونکي کولای سي چې د اپریل یعنې را روانه میاشت تر 13مې نیټې پورې د کوم د انټرنیشنل سنټر فار ریفیوجیز اینډ مایګریشن سټډیز یا د ICRMS د ادارې سره تماس ونیسي او د دوی دفتر چې په کوټه کې په بیوټمز یونیورسټۍ کې دی هلته ورسي او خپل غوښتنلیکونه یا خپل اسناد جمع کړي تر څو هغه د دوی کوم معیار چې ټاکلی دی هغه پوره کړي او دوی د دغه کورس یا د دغه ورکشاپ څخه برخمن سي. او نه یوازې دوی ته زده کړه ورکول کیږي بلکې تاسو ته د ورځې 2000 روپۍ هم درکول کیږي چې هغه به ستاسې سفر خرچي وي. نو زموږ افغان کډوال زده کوونکي باید د دغه کورسونو څخه استفاده وکړي او خپل اسناد د اپریل تر 13مې نیټې پورې جمع کړي. مننه.